فراشغان په اداري واحد کې د لغمان ولایت نوې ایجاد شوی ولسوالۍ که څه هم یاده ولسوالۍ د اسلامي امارت له راتګ وروسته له بشپړ امنیت برخمنه ده، خو اوسیدونکي وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته جدي اړتیا لري. د دوی په وینا د کلونو جګړو او بې پامۍ له امله فراشغان یو محرومه سیمه پاتې شوی او اوسیدونکي اوس هم د بیکارۍ او خرابو لارو له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که څه هم په دې وروستیو کې د ولسوالۍ ته د مسؤلینو پام زیات شوی، خو دوی غواړي ځوانانو ته د کاري زمینې برابرولو ترڅنګ ورته بېلابېلې بنسټیزې پروژې عملي شي. همین منطقه فرخجان که است تقریبا 10 ماه این زمستان است. در 10 ماه هوای سرد است، فقط 3 ماه هوای گرم داره. بس دیگه مشکلات سرک داریم. یعنی میال سرک این خود شما دیدین که اینجا موتر بیخی آمده نتانست، سلیپ کرد، هیچ راه نداره. اگه یک ماشین در اختیار مردم ولسوالی فراشغان در اختیار ما بدین، ما بتونیم این برف ما را پاک کنه. همین سرک عمومی ماره، سرکایی که در قریه‌های خرد از یارا ما خیر به دست پاک میکنیم. اگر در غیر صورت یک مریضی که مریض میشه تا که ما بریم میره پشتده ببریم در جای موتر برسونیم، موتر در لغمان انتقال میده، دور طول میکشه، مریض ما ضایع میشه. ورته مهال د فراشغان ولسوال د خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د ولس غوښتنې اورېدلې دي. نوموړی ډاډ ورکوي چې د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره به ځوانانو ته د کاري فرصتونو ترڅنګ د بېلابېلو پروژو عملي کولو هڅې وکړي. برای تمام ملت ولسوالی فراشغان ما اطمینان میدیم. ما برای مرکز ولایت لغمان برای با همراه مؤسسات هم شریک کردیم تا که در آینده زمینی کار برای مردم مساعد کنن و سرکار انشالله پروژه سرکار هم شروع کنن و کار برای مردم پیدا شود. د یادونې ده چې د هیواد ګڼې لرې پرتې سیمې د کلونو جګړو وروسته اوس د بیا رغونې خدمتونو او د ولس د هوساینې په تمه دي او خلک هیله لري چې د امنیت ترڅنګ د ژوند نورې اساسي ستونزې هم ورته حل شي.